پاکستان بیا څنګه په شرمو وشرمېد؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. پاکستاني الوتکو د تیلو کمښت له امله 14 الوتنې لغوه کړي دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان نړیوال هوایي شرکت PEI پرون کله چې د پاکستان دولتي تیلو PSO د نه تادیه شویو پورونو له امله اکمالات لغوه کړل، نو دغه شرکت د تیلو د کمښت له امله خپلې 14 نړیوالې او کورني الوتنې لغوه کړې. دغه دولتي هوایي شرکت چې حکومت یې د خصوصي کولو اعلان کړی په سلګونه میلیارډ روپۍ پوره وړی دی. د PEI ویان عبدالله خان رسنیو ته ویلي چې د تیلو نشتوالي د دوشنبې په ورځ د الوتنې عملیات خورا اغېزمن کړل او دوی د تیلو د کمښت له امله د سې شنبې په ورځ 14 الوتنې لغوه کړې. PSO د تادیاتو مسلو له امله د تیلو ورکړه بنده کړې ده او اوس یوازې د نغدو پیسو غوښتنه کوي. خان په راتلونکو ورځو کې د نورو الوتنو د لغوه کېدو خبرداری هم ورکوي.